د ډاکټر نجیب کورنۍ څنګه زړونه وګټل دا چې تازه یې څه کړي ویډیو تر پایه راسره وګورئ. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. د افغانستان سیاسیون که په تیر وخت کې تیر شوي که اوس په اړه متفاوت نظرونه دي. ځینو ته قهرمان خو ځینو ته جابر خاین ښکاري. ډاکټر نجیب هم یو له هغه څیرو ده چې ځینو ته اتل او ځینو ته قصاب ښکاري، خو ملاتړي تر ډیره ځوانان دي. په هر حال د هغه په اړه قضاوت به تاسو ته پرېږدو، خو تازه یې کورنۍ بهترین کار کړی او زړونه یې ګټلي. خبر دا دی چې د افغانستان د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وژل کېدو د 26 ترین په مناسبت د هغه کورنۍ د ډاکټر نجیب پلرنۍ ځمکه د مکتب جوړولو لپاره وقف کړه. د ډاکټر نجیب میرمنې فتانه نجیب په یو پیغام کې په دې اړه وویل: پرېکړه مو وکړه چې یوه ټوټه کرنیزه ځمکه چې د هغه مرحوم پلار په خپل حیات کې د ډاکټر نجیب الله په نوم ثبت کړې وه، امانتکاره سپینګرو ته د قومي جرګې له لارې د یو ښوونځي د جوړولو لپاره وسپارو، څو د وطن ځوانان د تعلیم له لارې د افغانستان خلکو ته خدمت وکړي. میرمن فتانه نجیب زیاته کړه چې ډاکټر نجیب د افغان د انجونو او هلکانو د تعلیم لپاره زیاتې هڅې وکړي، خو د دې په خبره اوس چې طالبان واک ته رسېدلي لکونه ځوانان له زده کړو بې برخې دي. میرمن نجیب انتقاد وکړ چې طالبانو د ټولنې نیمایي برخه یعنې ښځې له زده کړو، کار او پرمختګ محرومې کړي دي. د ډاکټر نجیب الله د تلین په مناسبت د هغه کورنۍ داسې وخت خپله ځمکه د ښوونځي د جوړولو لپاره وقف کړې چې طالبانو په افغانستان کې له 6 ټولګي پورته د انجونو ښوونځي ورتړلي. په هر حال تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. تر بلې ویډیو مو په لږه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.